واجي نظر ته موږ دا پیغام ورکوو چې ته یو کاروباري سړی یې دغه رقم ډمان ودکان ته مه پرېږدئ ما دغه رقم خورغو د مرغو د ته ګیفټونه ورکوه دا دې پخه خبره وکړه که دغه حال و دغه خورغو د مرغو دې په اسکان به ستا کاروبار ډېر ژر در تباه کړي ډنډمار دی د مرشدي نر سړی خو دی دا دې پخه خبره وکړه که نم شه ډنډمار دی یم دغه نر سړی دی خبر او په خبره کې خوند دغه السلام علیکم موسی کلیم دا پیغام زما ستا دپاره دی ورکه دا کار وکوه زه پور یم دا د دې علاج وکړه دا د چینجیانو علاج ګرځه ډنډماره ستا سره ستا چینجی ورمړ که وره ډنډماره ورکپم ابھی بجائے نہ بھیڑو د خور په کوچ دی یوار زما غنو کنټرول بیا د ډنډمار پچیر دې کړ یو رقم بل رقم حاجي صاحب چې بیا داسې کار ونه کړي د کوس په تراټې بچیه ډنډمار دی د مرشدي نر سړی خو دی دا دې پخه خبره وکړه که نم شه ډنډمار دی یم دغه نر سړی دی خبر او په خبره کې خوند پیره پر یوه جوړه ګوټو باندې دغه حال دی دونه سپک سپک کېږي و ده ته چې وګوري نور خلک هم بیا دا دندې شروع کړي دغه زیمړي موسی کلیم چې دی دې ته یوه جوړه ګوټونه منلي دي د دغه حال دی د ډومتوب نو دا کې دوې جوړې ورته ومنل بیا خدای خور هم ورله راولي په غیه په درې جوړې باندې معاینه هم ورله راولي په غیه اوړګان شرم نه لري غیرتونه نه لري سي او راته وغیب مالا پولی ولاده و دا دیده مور دا یو کاشی نیغی وغم دا یو کاشی نیغی نو زما د خوښ موسی کلیم ته دا پیغام دی چې زه یوه جوړه نه دوې جوړې زه یو درجن ګوټونه درکوم یوار ستا معاینه راوله په ما یې وغه پچیر دې کړ نو څه چلو کوم څوک دغه نه نشم نیت نور د چې دا پیاله را باندې گذاره نور او زه په ښځه پسې زه لوند کوم پاتې تو هغه جت یې تو هغه په خپل عزت کې نه یې که په عزت کې والله بیا به تا په روډو دا نفرې نه کولی ډنډماره برانډ د غلو بیلچه پسې راواخله چې څوک دې نه مني په دې بیلچه کې اخا